کته په دې دشمنی نه نیسې کنه چې دا ستا دشمن دی مړه خو یو وخت کې به دشمنی کړي نه په دې ور سره دشمنی وکړه چې ستا د مور او پلار سره زیاتی کړی دی بل ځای کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله دو نفره پردي کینی لا یخلون رجل بامرأة یو سړی د پردي زنانه سره نه یو ځای کېږي یوازې چې دیم ناست او دا دیم ناستی داسې دی نه کوي الا کان ثالثهما شیطان که داسې وکړه دریم به شیطان منځ کې ناست ځان ته یې مه کېنوئ دریم به شیطان ناست خلوت کې ځان سره پردی زنانه کېنول ناروا دي ګوره ځان سره به خلوت کې نه کېنه ځکه دا ناروا دي او دا د شریعت مسله ده چا د دغه حدیث باره کې حسن بصری رحمه الله هغې نه پوښتنه وکړه وایي صاحب دا حدیث مبارک ما ته مخې مخې ته راځي په دې حدیث باندې څومره عمل پکار دی یا د عمل جوګه دی که نه دی چا پې تجربه کړې که نه ده کړې حسن بصری صاحب ورته وایي په احادیثو څوک تجربې نه کوي دا د مجرب سړي اقوال دي خبرې د الله دي خو راوتلي د مجرب سړي په خولې مبارکې دي بیا ورته وایي اے ملګريه زه درته څنګه سړی ښکارم حسن بصری صاحب تا سړی وایي ورته وایي چې ته خو ما ته ډېر لوی بزرګ او ولي ښکارې ورته وایي دلته یوه زنانه ده ډېره دینداره ده ته یې پېژنې هغې ته رابعه بصري وایي هغې باره کې څه فکر لرې وایي ډېره دینداره ښځه ده حسن بصری صاحب ورته وایي یاد لره د پیغمبر وینا قوي ده او رښتونې ده که چېرته په یو ځای کې زه حسن بصري کېناستم او ما سره یوازې رابعه بصري کېناسته چې بیا هم را باندې اعتماد ونه کوي ګوره الله اکبر بیا هم را باندې اعتماد ونه کوي او نن به د یو ملا څه حیثیت وي د یو قاضي به څه حیثیت وي د یو بل مشر د بل مشر به څه حیثیت وي چې هغه یوه زنانه ځان سره یوازې په خلوت کې په کوټه کې کېنئ دا منکرات دي ګوره دې نه ځان ساتنه پکار ده هر سړی په دې باندې پوهېږي چې غوا تور او شودې سپینې یو ځل چا شیخ صاحب حسن جان دی الله وبخي الله دې غریق الرحمت کی هغه د چا ویل تاسو مولیان ډېر نښتي یئ چې دا مخلوط تعلیم مه کوئ او مخلوط تعلیم مه کوئ نو زه خو دا 11 کال مې دی چې په یو چوکۍ باندې دی خوا هم مانه جلۍ ناسته ده دی خوا هم جلۍ ناسته ده او زه تعلیم کوم دا 11 کاله کېږي ما خو ورته څه ونه ویلې حسن جان شیخ صاحب خو ډېر هوښیار سړی و چې دې سوال ته وکتل دې پرزې ته وکتلې ورته وایي چې یو سړي پوښتنه کړې چې مولیان د مخلوط تعلیم منع کوي موږ یې نه کوو اسلام یې کوي او بیا وایي چې یو طرف ته مانه یوه جلۍ ناسته ده بل طرف ته بل او منځ کې زه ناست یم ما خو ورته 11 کاله کې څه ونه ویلې نو شیخ صاحب دې سر راپورته کړه الله دې وبخي ورته وایي چې یا خو دروغجنې او یا یې جړای یا خو دروغجنې او یا یې جړای وجه څه ده ته دومره ځان ته لوی ولی الله وې چې اسلام د یو څه نه منع وکړه بس منع ده الا الشذور والنذور پکې مه یادوه خو یو به چېرته پیدا کېږي پکې نو
یو خود سم پیدا کیږي نکاح کړي خزي د دې بیچاري سم په وس کې نه مرز باندې واوړي دا څه خلک پیدا کیږي نو ته اوس عام خلک په ځان باندې مقیاس کوا اسلام عمومیات چیړي خصوصیات نه چیړي مونږ تاسو ولیدل وامریدل د یوې زنانه نه د پلار د ملا نه بچې دنیا ته رانغې سوای راغې که رانغې د یو ورور نه د خور نفس ته ماشوم منتقل نشه نو چې ته ځان په هغې حمل کېدی سره بیا څه کوې اسلام عمومیات چیړي الله دې رحم وکړي داسې مسائل هم راغلي چې انګور راغلی ده او پوښتنه یې کړې چې زما دا دریم حمل زما د خسر نه دی دا دریم ځل دی چې زه خسر نه حامله کېږم دا ګوره ټول نه خو لیکن بعضې داسې بدبخت هم پکې پیدا شي اسلام د دې منع کوي چې داسې بنه کې ادخلوا فی السلم کافه په اسلام کې پوره داخل شي د دې معنا دا نه چې زنانو دپاره تعلیم دی ناروا وي نه تعلیم ناروا نه دی جایز دی خو لیکن مخلوط نه دا شریعت مسله ده بل منکر څه شی دی د شریعت د خوا نه بل منکر څه شی دی چې شریعت مونږ تاسو ته وایي چې تاسو به د دې نه ځان ساتئ ما مخکې خبره وکړه چې یو نارینه ته نه دی پکار چې یو زنانه سره په خلوت کې کینی